یوې ښځې سره چې د خاوند تره غلط کارونه کړي، بدکاریانې ورسره کړي دي، زندګي ورله تباه کړې ده. کله تاسو دا سوچ کړی دی چې د نږدې رشته دار چې د پلار ځای ورله ورکړی شوی وي او هغه انسان راپاسې د یو جنۍ د یو ښځې زندګي برباده کړي، غلط کارونه ورسره وکړي؟ په پاکستان او داسې دیګر جنوبي ایشیا کې خاندان یو محفوظه ځای ګڼل کیږي، خو کله چې د کور په چاردیوالۍ کې یو داسې درندګي پټه وي او هغې نه بچ کول مشکله وي، یو نږدې رشته دار باندې اعتبار کولی شي، خو په څه معاملاتو کې دغه اعتبار د تباهۍ سبب جوړیږي. کله چې یو رشته دار یوې ښځې یو جنۍ سره غیر ضروري تعلقات ساتي، یعنې چومه اخیستل یا نور داسې لاس ورکول، غاړه ورکول یا په ځان له ورسره وخت تېرول، دا د خطرې علامات دي. اکثره له داسې رشته دار ښځو له جنکوله ګرانې تحفې ورکوي او د هغه ښځې جنۍ اعتماد حاصلوي چې د دغه تحفو د وجې هغه نږدې دغه کس له دغه رشته دار له ورشي. کله چې یو رشته دار د ښځې جنۍ د مور او پلار نه پټ هغې سره ملاویږي او هغې سره وخت تېروي، نو دا یو لویه خطره ده. کله چې یو ښځه یا جنۍ خاموشه وي او د یو کس په مخ کې ګبراهټ محسوسوي، نو دا یو خطرناکه خبره ده. فوراً هغه ښځې له یا جنۍ له توجه ورکول ضروري دي. په یاد ولرئ، ښځو ته زیات تحفظ د تعلیم د وجې حاصلیږي. که تاسو خپلې ښځې جنۍ ته د صحیح او غلط فرق ورته وښایئ او دا ورته ووایئ چې تاسو په هر پریشانۍ کې د خپل بچي څنګ په څنګ ولاړ او په دغه ټیم کې پکار دی دغه ښځې جنۍ لور خور ته چې هغه خپله خبره ظاهره کړي. خاموشي د مجرم طاقت دی او اواز اوچتول د دې احترام دی. چا باندې هم په پټو سترګو اعتبار مه کوئ، که هغه ستاسو نږدې رشته دار ولې نه وي. خپلو ښځو سره خپلو خویندو رویه داسې وساتئ چې هغوی تاسو سره هر خبره شیر کړي. دغه اپډیټ دوستانو چې سره شریک کړو چې یو رشته دار داسې خطرناک ثابت کېدلی شي چې هغه نږدې وي، نو دغه ویډیو خپلو یارانو دوستانو فیملی سره هم شریکولی شي. رشته دارانو او داسې خپلوان او داسې نورو کسان چې غلط نیت باندې غلط ارادو باندې راځي، هغوی نه ځان محفوظ وساتي.